البدايه والنهايه مولوي صاحب هم فرمایي مصنف ابن ابي شيبه را لیکل کړي دي چې دغه سوډانیان ولې فرنګ تور دي عزیزان حبش سوډانیان دا فرنګ ولې تور دي هغه وجه دا ده یو ورځ البدايه والنهايه مولوي صاحب ابن كثير مولوي صاحب هم لیکلي دي مصنف ابن ابي شيبه هم لیکلي دي یو ورځ دا خبر به تاسو دروسه شاید اوریدل نه نوح عليه السلام غسل کوي چې غسل یې کوي دغه زوی دا حام چې کوم دی حام دا و پلار ته کتل پلار یې غسل کوي نوح عليه السلام غسل کوي د چې داسې ورته وکتل غالک دروازې یا د چون یا د پردې د یو شي ورته کتل نوح عليه السلام چې دا هلک ولې هلک خیر ای څنګه ای څه کوې زه غسل کوم ته ما ته ګورې ول خدای دې رنګ خراب خدای دې رنګ خراب پیغمبر علیه السلام فرمای دغه وجه ده چې بیا د ده په اولاد تور سړی پیدا سو دغه حام چې کوم زوی پیدا سو هغه په رنګ باندې تورو د هغه سلسله تر نن ورځې پرې را روانه ده دا توروالی چې کوم دی دا هغه وجه ده چې زوی بابا ته کتل او چې د غسل کوي یا البدايه والنهايه مولوي صاحب فرمایي ابن کثیر مولوي صاحب فرمایي هغه وجه دا وه په کشتۍ کې نوح علیه السلام ویلي وو چې تاسو به خپلو زنانو ته نه نږدې کېږئ په دغه کې دغه حام چې دی هغه راولاړ شو په دغه کشتۍ کې خپلې کوروالا ته ورنږدې سولو خپلې کوروالا ته ورنږدې سولو نوح علیه السلام چې په خبر شو چې ماته یې منع کړی اوس په کشتۍ کې به داسې کار ونه کوي نه به کوئ او تاسو وکئ الله رب العزت الله دې بدرنګه که الله دې رنګ خراب که الله دې رنګ خراب که ځکه چې بیا دغه د په اولاد یو زوی پیدا سو هغه په رنګ تورولو دا توروالی تر نن ورځې پر را روان دی دا د بابا سره بې وفایي بابا سره بې وفایي او بیا روایت پکې راځي زما خبره خو عزیزانو د نوح علیه السلام څه نوح علیه السلام زوی ته ویلې چې زوی په دا کښتۍ کې خپلې کوروالا ته نږدې نه سي بیا دی نږدې سو یا غسل یې کوئ چې غسل یې کوئ نو زوی ورته کتل پلار چې ولیدی بیا به دعا ورته وکړه چې رنګ دې خدای خراب کړه خدای دې رنګ خراب کړه بیا یې زوی تر نن ورځې دا سودان والا حبش دا ولې عزیزانو هغه